موریدلی دی نو په داسې موقع کې داسې د اوږدو بیانونو دغه خو نه خو یو څو خبرې به وکړو دې دپاره چې دا وخت قیمتي شي او تیار مسجد کې ناست یو الحمدلله او اکثره چونکې دا واده داسې خوږ نوم دی په هر چا ښه لګي سپین ږیري ته هم چې واده د لکو نو ډېر خوند له ورکوي نو په داسې موقع کې خلک د خوشحالۍ اظهار کوي او د خوشحالۍ اظهار د لاسه نافرمانۍ نه تېکېږي ګناهونه تېکېږي او دا واده چې دی او نکاح دا د الله یو نعمت چې یو کور ته یو ناوې راځي دا د الله یو نعمت د خوشحالۍ موقع خو موږ او تاسو د شریعت هغه آداب او د شریعت هغه حدود په دې کې اکثر پیژنو نه او که چېرته وی پیژنو نو بیا په ډېر لږ خلک چې هغه عمل کولو ته تیاري په کار ده چې زموږ هر عمل هغه د قرآن او سنت مطابق وي او د جاهلیت د دې طریقو نه رسمونو رواجونو نه بې ځایه دي نه موږ ځان وساتو او الحمدلله دا قرآن او حدیث داسې کامل دی قرآن کې الله اعلان کړی الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ مې تاسو له دین کامل کړو واتممت علیکم نعمتي او خپل نعمت مې باندې پوره کړی دی الله رب العالمین د خپل نعمت ته اتمام کړی په دې بندګانو باندې دا څه کیږي الله فرمایي چې ما در باندې نعمت پوره کړی دی چې دا دین مې ته کامل کړی دی او دا د الله غټ نعمت دی نو د دې نعمت ناشکري نه ده پکاره په هر موقع کې شریعت موږ ته هدایات راکړي دي زمونږ راهنمایي کړې ده په یو موقع کې موږ هم داسې نه یو پرېښي چې ګینې دا کار کوي که نه کوي سم اواز نه واسي تاسو زما په خبره پوهېږئ که نه او که چې مجلس توجه کې نه نو داسې صحیح شو چې مجلس توجه نه موږ له مزن راکړي نو شریعت په هر موقع کې زموږ ستاسو راهنمایي کړې ده صحابه کرامو به فرمایل ورسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین موږ ته دومره واضح کړی دی او دومره راته خبره ښودلې ده هره مسله چې په دې هوا کې کومه مرغۍ روانه ده د دې باره کې م راته فرمایلي چې دا پکې حلاله ده او دا پکې حرامه ده دا لاسه کې چې موږ ته د قضای حاجت آداب هم ذکر کړی دي بیت الخلا چې ځي په کومه طریقه به ځي کومه دعا به وي نبی صلی الله علیه وسلم دا غي آداب هم ګوره ذکر کړي بیت الخلا ته داخليږي ګسخ بدن نه کاو دغه رنګه دا غي داخلېدل نه مخکې بسم الله ووایه اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ووایه چې الله تا د شیطانانو نه محفوظ کړي ځکه دا ځایونه د شیطانانو د جناتو ځایونه دي په هر موقع کې چې وګوري ابو داود وګوري د صحیح بخاري وګوري امام ابو داود رحمه الله حدیث راوړی دی په وضو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به اودس کوو نو مسواک به داسې مږلو او په مبالغه باندې به د ژبه مبارکه باندې به د خوله کې د مسواک به مږلو یوازې په غاښونو نه بلکې په دې ژبه باندې به مسواک مږلو او داسې به و کانه یتهوع گویا کې ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم الټی کوي او حدیث کې دا راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم خولې مبارکې نه به او الفاظ دا به ترې راوتل داسې اواز به ترې ووت یعنی مطلب دا دی دومره پورې هره خبره د نبی علیه السلام نقل شوې په حدیثو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل داسې کړی دا داسې کړی نو د واده په موقع او د نکاح په موقع موږ ته هدایات راکړي دي او د هغې لحاظ موږ له ډېر زیات ضروري دی موږ چونکې مسلمانان یو یو ډېر لوی دین موږ منلی دی او د یو ډېر عظیم نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم موږ د هغه امتیان یو موږ د خپلې خوښې خاوندان نه یو چې څه زموږ خوښه یې هغه به کوو قرآن کې سورې احزاب کې الله رب العالمین فرمایلی دی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ندی جائز د یو مؤمن نارینه او د مؤمنې زنانه دپاره چې کله الله او د هغه رسول یو فیصله وکړي یو حکم صادر کړي او دوی به خپله خوښه چلی خپل اختیار دی چلی الله دی د هغې په باره کې موږ ته خبره کړي د هغه نبي صلی الله علیه وسلم دی کړي او هغې ته د موږ توجه نه کوو زه د ویم چې نه زما د کلي رواج شته که نه او نه زما خپل واده دی او زما سره پیسې دي زما خوښه ده چې څه پکې کومه
که جړاګان راولم که ډمې راولم که میوزیک سټارټ کوم که د جوارۍ دونه پکې لګېږي نه. الله دا مؤمن که ځان ته وایي کوم سړی او کومه ښځه ځان ته مؤمنه وایي دا به خپل اختیار نه چلوي. په یو خبره کې چې کله د الله احکام راغه او د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سنت راغه اذا قضى الله ورسوله امرا الله او رسول د یو خبرې فیصله وکړله د هغوی نه پکې هدایات موږ ته راورسېده نو موږ ته بیا دا اختیار نشته دی چې موږ پکې خپلې خوښې وچلوو. داسې ګپ خو نه دی بس موږ خو مسلماني صرف دې پورې محدود کړې ده چې شکر الحمدلله 5 وخته مونځ کوم ښه نو غم خادي ده بس چا په طریقه کې هغه کې به خیر دی د هندوانو به هم کوو د یهودو به هم کوو د نسوارو به هم کوو د انګریزانو به هم کوو هغه خو مړه خیر دی چې څه پکې کولی شو بس هغه به کوو که نه نه. د مسلمان واده د مسلمان جنازه د مسلمان لباس د مسلمان ټول طور طریقې تجارت معیشت سیاست دا ټول الحمدلله په شریعت کې دې باره کې هدایت دي. دا خپلې خوښې خو به هغه څوک کوي چې غریبانو سره څه وینه موږ سره غټ دین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی ترغیب به ورکو نکاح طرف ته وجه دا ده چې کله هلک دا نوجوان شي یا جینۍ دا داسې عمر ته ورسېده چې د نکاح عمر یې وي او د دې نکاح ونه کړلی شي په دې معاشره کې فتنې خورېږي بدکارۍ عام کېږي. لکه دا تاسو اوس وګورئ څومره دا روزانه دا کیسونه را روان دي او دا لانجې دي او پریشانۍ او ټینشنونه زمانه زیات دي تاسو خبرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته خطاب کړی یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای د ځوانانو ډلې د چا چې په تاسو کې طاقت وي هغه د خامخا واده وکړي نکاح وکړي ودونه وکړي. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. د واده فایده څه ده؟ دا نظر ښکته کوي سترګو کې به د حیا پیدا شي او بل د شرمګاه حفاظت دې سره راځي. د دې حدیث لاندې علما لیکي وایي دا نبی علیه السلام نیت ته اشاره وکړه نیت به دا وکړي د واده نه مخکې چې الله زما د سترګو حفاظت راولي د دې د وجې نه او زه د بدکارۍ نه بچ شم. او که دا نیت دې ونه کړه نو ته به چې شریعت تا ته اجازت د 4 ودونه کړی 4 ودونه به مو کوي بیا به نعوذ بالله غلط به دې نظر استعمالیږي او الله مکه چېرته بدکارۍ مقره هغې کې به مې واقع شي. نیت مخکې نه کوه او د واده مقصد هم دا دی چې انسان د حرامو ځایونو نه بچ شي. حلاله ذریعه دې شته الله رب العالمین تا ته یو حلال تعلق او حلال نکاح در کړی ده د حرامو ځایونو نه ځان وساته. د نکاح غرض نبی علیہ السلام دا ذکر کړی چې پاکه معاشره وجود کې راشي په دې سترګو کې د هر چا حیا وي د بل چا لور خور ته چې ګوري ډېر په دروند نظر ډېر د عزت په نظر سپک نظر ورته نه کوي په غلط نظر ورته نه ګوري د ده په دې سترګو کې یو حیا وي حیا د مؤمن. دې وجې نه کومه پلاران چې دا هوښیارتوب وکړي او بچو له زر ودونه وکړي دا ډېر خوشحاله بیا او الله رب العالمین فتنو نه بچ کوي داسې هلکان او دا ودونه لیټ کېږي روزانه به خبرېږي نه هغه ځای کې او نه هغه ځای کې نه دا چلو که نه دا چلو نو دا ګناه کې ورسره دا والدین هم بې شریکي چې وسې کېږي واده ورله وکړي او نه کوي ورله نو دا لیټ کول نه پکاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دی حدیث کې که د چا طاقت نه رسیږي بعضې معاشره کې داسې چې دا شرطونه د نکاح دومره سخت دي دا ودونه ګران کړي رسمونه او رواجونه رسمونه او رواجونه دا قسمه قصې دومره ډېرې وي چې دا ودونه ګران شو. ودونه کومه معاشره کې چې واده ګران شو هغې کې به زنا اسانېږي والعیاذ بالله او چې کومه معاشره کې ودونه اسان شو شرطونه اسان دا قصې قطارې او دا بیزې شرطونه دا مک او دا چې کوم دی دا رسمونه رواجونه پسې مزه دا چل به کوي او دا چل به کوي او دا به کوي. اسانه طریقه باندې کار کوئ چې د هر انسان وس وشي چې واده وکړي نو دا بدکارینو لاره به بنده شي د بې حیایۍ لاره به بنده شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی که یو کس هغه په ځان باندې بیا هم یریږي چې یاره الله مکه بدکاري رانه ونه شي نو هغه د روجي ونیسي فعليه بالصوم فإنه له وجاء پکار درج دا د روجه ونیسي د روجې په وجه به الله رب العالمین حفاظت وکړي د بدکارۍ نه. ګوره شریعت موږ ته دومره پاکه معاشره راکوي زموږ نبي چې ګوره خیال کوئ نوجوانه ګوره روجه ونیسه خو ګوره ګناه ونه کې د ګناه نه د بچاو دپاره روجه ونیسه په ځان پابندۍ نه تېرې کړه
او کم ځوان چې په داسې ځوانۍ کې عبادتونه وکړي او د خپل ځان کنټرول وساتي د حرام خواهشاتونه د ده وروسته آخري انجام ښایسته وي، خاتمه ورله الله ښایسته کوي. امام ابن جوزي صاحب په یو ځای کې لیکلي دي ډېر کله ته به ته ګورې یو بوډا به او هغه به ډېر په ذلت کې یو ډېر عجیبه حالت کې به یو کنځلې به کوي، سپک سپک الفاظ به وایي. د بعض انسان سپین ږیری هم شي بس بیا هغه خوی بل شانته وي، بد اخلاقه ورسه او داسې په ډېر په بد حالي زامن یې بېعزتي کوي او داسې سپک شي اخره کې. په کار دا وه چې د عزتمند شوی او سپک شي. ته به چې دا ولې وایي ته د ځوانۍ تپوس وکړه، کیدای شي ده به نوجواني په ګناهونو کې تېره کړې والعیاذ بالله، اخره کې ورته الله وایي دا سزا ورکړي والعیاذ بالله. نو په کار دا ده چې موږ تاسو د خپلې ځوانۍ محفوظ کړو. داسې ځوانان چې هغوی په خپله ځوانۍ کې د الله عبادت کوي، الله رب العالمین د عرش سوری ورکوي د قیامت پر ورځ. سخته ورځ ده، انتهایي ګرمي، انتهایي تکلیف چې نور د یو میل په اندازه را نږدې شوی دی. د میل دو معنی علما کوي، یو میل دا مسافت والا لکه دې ځای نه فلاني کلي پورې یو میل مزل دی، او میل د رنجو د سلایي ته هم ویلی کېږي، دا سترګو کې چې خلک رانجا شي، دومره به دا نور را نږدې شوی او دا به څومره سخته ګرمي او تکلیف به. خو بعضې خوش قسمته به په دغه وخت کې د عرش د سوري د لاندې ښه په آرام ولاړ د سره به ورته دا پته هم ونه لګي چې نن ګرمي شته که نشته. لکه سخته ګرمي او یو انسان ځان ته دننه ایسي لګولی، بار خلک پوکي وایي لکه ګرمي د ګرمي، هغه ته پته هم نه لګي، هغه لا پکې ځان باندې کله څادر هم راواچوي لکه وایي د ایسي یخني جوړه کړه. په دنیا کې انسانانو داسې اسباب برابر کړي دي چې د یو تکلیف نه پې ځان بچ کولی شي. رب العالمین ته خو د دې اسباب حاجت هم نشته. الله رب العالمین د عرش سوری د خاص بندگانو دپاره تیار کړی دی. په هغې کې یو څوک دی وشاب نشأ فی عبادت الله تعالی، هغه ځوان چې د الله رب العالمین بندگی کوي په دې ځوانۍ کې، په ځوانۍ کې د الله عبادت د الله بندگی. تاسو تجربه وکړئ، پردی هلک به وي، پردی نوجوان به وي، په دین به عمل کوي او د سنتو تابعدار به وي، په تا به خوږ لګي، تا له مزه درکړي. ګوري په مانځه کې ولاړ دی، په جمع کې شریک دی، کله به ګوري تلاوت به کوي، کله به ګوري نفل به کوي، جمع نه به 15 منټه 10 منټه مخکې را رواني، د مشرانو به احترام کوي، السلام علیکم حاجي صاحب په خیر راغی، کاکا په خیر راغی. ټول خلکو پردي خلک په کورونو کې صفت کوي، لکه دې ځوان ته وګوره ماشاءالله وایي دومره خالق خدمت به دی کوي، غم خادۍ کې ګوري. دې ځوانانو سره دا خبرې خوند کوي. والله یاد ساتئ، انسان په دې دین باندې ښایسته کېږي. بعضې علماو لیکلي وي دا تقوا داسې ناشنا شی دی، دا دین باندې عمل کول، ځان کې تقوا راوستل، ګناه نه ځان بچ کول او په سنتو ځان دغه کول. تر دې پورې دومره مبالغه کړې ده او داسې مبالغه نه ده، وایي دا بد شکله ځناور نه دی، میلو وایي که دام په ځان کې تقوا راولي دام ښایسته ښکاري. دا تقوا داسې ناشنا شی دی کې اشاره دې ته ده که یو سړی په دې ظاهره کې په دې رنګ تک تور ولې نه او په ظاهره کې داسې موږ ته بدرنګ ولې نه ښکاري، خو قسم په الله دا دین دونه ښکلی دی، دونه مزیدار دی. ته وګوره چې کله داسې په شکل کې داسې رنګ به هم ښایسته نه دی یو انسان، خو چې کله دکې تقوا راشي او دی د سنتو تابعداري دومره خوږ لګي لکه بلال رضی الله عنه چې په ټولو صحابه باندې خوږ لګېده او نبي صلی الله علیه وسلم ته څنګه ګران و، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سخت محبت کو. دا ایمانی او د تقوا هغه رڼا چې په انسان کې راشي، دا یاد ساته، دین باندې انسان ښایسته کېږي. نو که زمونږ غمونه زمونږ خادینې دا د سنتو مطابق وي، دې کې به یو نورانیت وي، دې کې به برکات وي، دا به سبا له زمونږ دپاره د پریشانۍ سبب نه ګرځي. د سنتو لحاظ په دې کې پکار دی، دې کې دا غلط رسمونه رواجونه دا نه دي پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایلی چې تاسو خپل کور ته یو زنانه راولئ، د هغې دین ته وګورئ چې دینداره زنانه یې، مونځ او دس والا دي، عقیدې ښه ده، داسې زنانه کور ته راولئ. تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څلور وجونه خلق زنانه په نکاح لي. لمالها څوک مال ته ګوري، لکه مالداره کورنۍ کې بس واده کومه چې سخر مې ښه مالدار، دا بعضې خلکو ته ډېره د فخر خبره ښکاري او د کمال خبره ښکاري. او بعضې خلک قوم او نسب ته ګوري، ولحسبها چې مړه بس د غټ خانداني، دا یو فخر ګڼي چې ما په پلاني خیلو کې په پلاني قوم او نسب کې ما واده کړی دی. ولجمالها بعضې خلک ډول او ښایست د جینۍ ته ګوري چې ښکلي وي، مړه که پیسې ورسره یې که نه او که خاندان هر څنګه خو چې مزیدار یې، څوک دې نه متاثر. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولدینها،
او دغه رنګه زنانه د دین د وجې نه په نکاح اخیستی کېږي. نبي صلی الله علیه وسلم دې له ترغیب ورکړو فاظفر بذات الدین تربت یداک. ته په دې کامیاب شه چې ګوره دینداره زنانه هغې سره نکاح وکړه. وجه دا ده چې دا به وروستو ستا د اولاد تربیت کوي. نو که الله که عقیده کې شرک وي نو ستا ټول کور ماحول سره خرابېږي. که معمولي تکلیف راتلو دا بیا چېرته په دربارونو په باباګانو باندې به ګرځي، په پیرانو په کوټګرو به ګرځي، ټول کور ماحول دله خرابوي. ښایسته عقیدې والا توحید عقیدې والا زنانه هغه کور ته راوله، د مونځ او دس پابنده، د شرعي پردې پابنده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دینداره زنانه سره واده وکئ. دغه رنګه د هلک په جانب کې فرمایلي چې کله ستاسو په کور کې لور خور هغه پیغله شي او د نکاح پیغام راشي نو په هلک کې دوه صفاتو ته وګورئ چې یو پکې دیني بل پکې اخلاقي. ممن ترضون دینه و خلقه. دین دا خو ځکه یې مخکې کړی دی چې دین خو مین سیز دی بنیادي، چې عقیده ښایسته ده، توحید پکې دی، د سنتو تابعدار دی، مونځ او دس پابند دی، حلال رزق ګټي. او اخلاق یې ځکه ضروري دي چې ستا د لور خور سره زندگی ده که بد اخلاقی نو بیا به هغه پریشان وي، هغه به بیا خفی او ته به ورسره بیا خفی، ټول عمر به ورسره زړه خوري. ځکه دا رشته چې ده دا خو پښتانه وایي د شګو مزل دی، دا څه د 2 ورځو 3 ورځو شی خو نه دی، زندګۍ یو معاهده ده. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په رشتو کې دین ته وګورئ. دا جنۍ کور والا دي د هلک دین ته وګوري او هلک کور والا دي داسې ځای کې رشته وګوري چې جنۍ کې هم دین وي. که د دین لحاظ قسم دی مونږ وکړلو الله رب العالمین به ډیر برکات مونږ ته راکړي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته تاسو د دې لور خور رشته د دین په بنیاد نه ورکوئ یو چاته، بلکې دې ته ګوري چې د یو خان او نواب د کور نه به زما لور پسې رشته راځي او مالدار هلک به یو دا چل به یو داسې نوکري به یو دا. بعضې خلک داسې څیزونه کوي بیا په لوی پریشانۍ باندې واوړي، ځکه چې لالچ یې منځ کې لالچ خو ډېر ناکاره شی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته تاسو د دې دین لحاظ ونه کړلو نو یاد ساتئ تکن فتنة فی الارض و فساد عریض. په دې ځمکه کې به فتنې خوري شي ستاسو په دې علاقو کې او په دې کلو کې. تکن فتنة فی الارض و فساد عریض، او پلن پلن فسادونه به در کې واقع شي. اوس د خانداني لانجو د لاس څومره فسادونه دي، څومره فتنې دي. تاسو لاړ شئ که نه، که دې مجلس کې کوم ملګری وي او هغه ته پته وي چې څوک وکیل یا داسې جج وي یا دې سره متعلقه کسي، تپوس ته وکړه ورته کوم کیسونه نن سبا ډېر را روان دي، ورشئ دې ججانو نه لږ معلومات وکړئ. ټول نه زیات فیملی کیسونه دي، فیملی کیسونه او خاندانی دشمنیانې، خاندانی پریشانیانې، دا لانجې دومره ډېرې دي چې په ټاپ باندې روانې. ولې؟ ځکه چې موږ د شریعت هغه حدود د هغې لحاظ هم ونه کړلو، یا پې پوهېږو نه او که څوک هم پوه هم کي نو عمل ته تیار نه یو. بس په ګیره لاس راکړه الله رب العالمین دې رحم وکړي، بس الله دې پکې خیر واچي، بس صرف په دې اکتفا کوو. او څوک خوشحالۍ موقع ده لکان دي بس څه به کوي، اوس نه شو منې کولی، که هغه نافرمانۍ نه کوي او که هغه ګناهونه کوي او که هغه بېلمازۍ نه کوي او که هغه جوارو دونې لګولي، نعوذ بالله داسې ودونه مې چې پای کې شرابونه څکلی کېږي، والعیاذ بالله. خفه نه شي زما په دې خبرو باندې، دا نافرمانۍ نه پکې کېږي. د الله نافرمانیانو باندې د دې بنیاد کې ایښودی شي، د دې به وروستو څه ریزلټ وي، وروستو به کم نسل وجود ته راځي، څه به کېږي، دې کې به څه برکات وي، خوشحالي به راشي، سکون به راشي. نه، په دې وجه نه زما محترم ورونو او کومې خویندې زما د اواز اوري، راځئ چې یو بدلون راولو، شرعي بدلون. راځئ چې په دې خپلو رویو لږ غور وکړو. ولې موږ الله ناراضه کړلو؟ ولې د خپل نبي صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف کوو؟ ولې موږ د دنیا تاوان هم وکړو، وختونه هم برباد، مالونه هم برباد، رسمونه رواجونه باندې پیسې هم برباد. یا مخکې ورځ کې راته یو ملګری لګی والله وایي دې رسمونه رواجونه راله ملا ماته کاسې پښتو غیرت کې راغلي کني وي نورې تیښتې له راوستو، دې ګرانۍ ته وګوره، دې حالاتو ته وګوره، او پسې د پاسه دا رسمونه د مړو موجوده رسمونه دي او د خادم جدا دي. هسې وایي هر سړی غږ نه کوي، کنې هر سړی وایي تیښتې له راوستی دی. د دې ښځو د لاسه دا دوی چې کوم فرمایشونه دي او دا د جنۍ د کور فرمایش دی او دا د هلک د کور فرمایش دی، خفه نه شئ. د دې د لاسه قسم دی ټول خلک تیښتې له راغلي خو څوک غږ نه کوي. بس چېرته اوس څوک دا ونه چې مړه ته پښتون نه یې، هلکه داسې پښتو ده یاره، رسم رواج پښتو ده نه. قسم په الله پښتو دین ته وایي، پښتون هغه دی چې په دین عمل کوي.
د خپل نبی علیه السلام په سنتو عمل کوي. خلکو خبرو ته مه ګوره. دا خو چې زم دا سوچ کوم خلک به څه وایي، ته م وایې خلک به څه وایي، خلک به څه وایي. خلکو له دې ټول کلي له یو کس ته چې کوم دی بېله بېله میخ حلاله که بیا هم درپسې خبرې کوي. یاد ساته خلک چا خوشحاله کړي دي، پرېږده دا خبرې د الله بنده. خو چې کومه خبره درته د دین در ورسېده په هغې عمل کوئ، یو الله خوشحاله که دا بس ودې ګټله. خلک نه خوشحالېږي، کم سړی به خوشحاله د چا په مزاج به مونږ چلیږو. نو په کار دا ده چې مونږ د دې خپلو رویو باندې لږ غور وکړو او دغه رنګه په داسې موقعو کې چې مونږ کوم شرعي آداب دي د هغې مونږ لحاظ وکړو. او ډېر خلک داسې، زه دا خبره لږه ډېره کوم د پوهې دپاره یې کومه چې مطلب دا دی د بده ګڼي، دا پلار کور بده ګڼي چې یو جینۍ ورکړي چاله، لکه د ده په دې کور کې په هماغه ټایم کې نکاح تړل دا بده ګڼي. تاسو یې بوځئ بیا په نکاح تړئ، دا هلته به بیا ګورئ وایي. دا صحیح طریقه نه زما محترم ورونه. د نبی علیه السلام احادیث وګورئ، خو چې جرګه به څنګه راغله د جینۍ کور ته، ملته به بس پلار بیا ایجاب قبول به ملته وشو. والد به د جینۍ پلار به ویل ما وله ورکړه، ولي به ویل او بل ویل زما قبوله شو، خبره ختمه شو. زمونږ ډېرو خلکو ته دا د پښتو خلاف کار ښکاري چې مړه زما لور او زما کور کې څنګه زه نکاح دغه کمه. نه، دا غیرت دی، دا غیرت دی چې ستا په کور کې نکاح وشو د هغه ښځه ورسره دې پرېښوده. د غیرت نه خلاف خو دا ده چې نکاح پرې تړلی یم نه و بوی تلله، دا د غیرت خلاف ده. د الله باندې سوچ خو کولک خبرې ده که نه. دا خو بس نکاح پرې وتړله او خپله ښځه شوه او ورسره یې که بس ځي به خپله کور والی دی بوی تلله. نو یو داسې لږ په کار ده چې موږ دا رسمونه رواجونه دا د شریعت دا مزاج تابع کړو، نه دا چې شریعت هم لاندې کړی خپل مزاج هم پرې د پاسه کړی دی، داسې نه ده په کار. او بل د ولیمې په باره کې الحمدلله اوس خو ډېر اصلاح وشوله، ډېر خلک پوه شو. مخکې به دا وه په دې کلو ملو کې پروګرامونه به و د ودونو، نو اول به ډوډۍ ورکړه د واده، بیا به وروستو جنج روان شو. اوس هم دا شی شته که نه بعض ځینو کې؟ بعض ځینو کې شته، بعضې کلو کې. مخکې دا شی ډېر عام و، اول به خلکو ډوډۍ وخوړله بیا وروستو جینۍ پسې ورتله. او سنت طریقه داسې ده، سنت طریقه چې اول په کار دا ده چې جنج راوړلی شي، جینۍ کور ته راغه او د هلک او جینۍ ملاقات وشو، د هغې په خوشحالۍ کې ډوډۍ ورکول، دې ته ولیمه وایي. ولیمه د عربی لفظ دی که نه، ولیمه د ولم نه، د ولم دی میلاوېدو ته ویلی کېږي، یو ځای کېدو ته. د ولیمې بیا ستا خوښه ده که سبا ولیمه ورکوې که په دویمه ورځ که هفته بعد، خو چې جینۍ کور ته راوستی شو او د هلک او جینۍ ملاقات وشو، د دې په خوشحالۍ کې دا ډوډۍ ورکول دي. د الله رب العالمین او شکریه ادا کول دي او د خپل وس مطابق یې ورکوه. ډېر مسلمانان ورونه پښتانه ورونه مونږ کتلي بې وسی، هسې د کلي سره یا تره تربور سره سیالۍ دپاره دومره وسې کېږي نو غاټه ولیمه او درنه ډوډۍ ورکړي او د پردو خلکو نه یې راقرض کړي، بیا یې هغه دروازې ته ولاړي، شابه لکه ما ته پیسې راکړه، د سره بیا نه. داسې هم نه ده پکار چې څه دې وس کېږي د خپل وس مطابق طعام ورکړه. وس دې کېږي چې ساده چاول په هغه کې نو غوښه پکې اډو اچومه، وس دې کېږي چې 100 مېلمنو له ډوډۍ ورکړې نو 300 اډو راغواړم، څه ضرورت دی؟ د خپل وس مطابق کار وکړه. ما درته وختي ویلې څوک به خوشحاله، انسانان خو نه خوشحالېږي چې ته نه دا دی او هغه دی او هغه دی او هغه دا سر ته نه رسي. دا خبرې ځان مه پازابوه، د خپل وس مطابق کار وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه. صحابه کرام ډېر ښکلي ناشنا خلک، بې تکلفه دورو، سړی حیران شي. مدینې ته چې لاړه هجرت یې وکړو، یو صحابي سعد رضی الله عنه هغه سره د ده ورورولي قایمه کړه د دې عبدالرحمن بن عوف. یو مهاجر ملګری به انصاري ته سپارلو نبي علیه السلام چې دا تا ته حواله شو، دا تا ته حواله شو، خپل علاقه خو یې پرېښوده د الله دپاره. نو دې انصاري صحابي د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه د لاس نه ونیو. حدیث د بخاري کې راځي، ورازه ته زما رورې، زه در سره دا کورم نیموم، زما باغ جیدادم نیموم، نیم ستا نیم زما، او په کور کې مې 2 ښځې دي او ویې ګوره چې کومه دې خوښه یې هغه زه طلاقوم او عدت نه بعد ورسره ته نکاح وکړه. دا به څوک وکړي داسې کار؟ پښتانه متل کوي و یو په صد ښه ښکاري، دا بلې په نه خوړلو ښه ښکاري. عبدالرحمن بن عوف ورته څه وایي؟ بارک الله فی اهلک و مالک، الله دې ستا مال او اهل کې برکت واچوي. هېڅ حاجت مې نشته، نه ستا مال حاجت، نه مې ستا جیداد ته حاجت شته. الله تعالی په مال اهل کې برکت واچوي. ما ته د مدینې بازار وښایه، موږ ښه تکړه یو، ځوانان یو او مزدوري کوو. هغه ورته مدینې بازار خو د مزدوري وکړه، یو څو ورځې بعد واده وکړو ځان له. نبی صلی الله علیه وسلم په هغه په کپړو باندې یو رنګ وکتو زیړ شه،
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایله عبدالرحمن دا څه دي ما هیم وایي واده مې کړی دی که نه دې ته وګوره ښه د نبي علیه السلام زوړ ملګری د مکې د زمانې واده یې کړی او نبي علیه السلام ته خبره نه دی دې ته وایي دومره بې تکلفه معاشره وه ذکر صحابو باره کې راځي واقلهم تکلفا صحابه کرام انتهایی بې تکلفه قوم ډېر کم تکلف یې کو او نبي علیه السلام هم دقه شان عادت کړي دا تربیت نبي علیه السلام ورکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه ګیلهمن شو نه یې ته خفګان وکړو چې او ته زما زوړ ملګری تا ګوره زه خبر کړی نه یم او بیا مې مخې له رانه شي او بیا را سره ګوره خبرې ونه کړې تا واده کړی دی او زه دې خبر کړی نه یم نه نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ښه واده دې کړی ماشاءالله اولم ولو بشاتن اوس ولیمه ورکه که نه اګر که یو ګډ ولي نه هغه حلال که ولیمه ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل پس د دې نه چې ګوره واده یې کړی دی جینۍ کور ته راوستې ده خو ولیمې لا نه وه ورکړې نبي علیه السلام ورته وفرمایل ولیمه ورکه دغه رنګ جابر رضی الله عنه هم جابر رضی الله عنه دا حدیث امام بخاری بار بار راوړی ډېرې مسلې ترې راوښکلې دي دی بیوعو کې هم راوړی دی ځکه نبي علیه السلام دنه د ده هغه دغې ته یې اخستی و هغه سورلي هغه اوښي ته یې اخستی و تللی نه شو نبي علیه السلام اوس یو په هغه دغه باندې نیزه باندې داسې ووهلو هغه امسا باندې چې سر کې وسپنی نو نبي علیه السلام معجزه و هغه ډېر تیز روانو بیا بیا ته نبي علیه السلام واخسته نو ده ډېره تادي کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل څنګه تادي کې کور ته روان یې واپسۍ کې کور ته روان دم واده کړی او نبي علیه السلام ته ګوره پته نشته دی یو خو پکې د عقیدې مسله دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب علم غیب صرف الله سره دی نبي علیه السلام ورته جابر څنګه داسې تادي دي شروع کړی دی یاره ډېره جلتي کې نور کله خو ته داسې نه کوې وایي د الله نبي واده مې کړی دی دا چې کوم سړي واده کړی بیا کور ته ډېره زیاته تادي زموږ یو ملګری نو هغه چې کله د زوی به څنګه سلام وګرځوي فرض مونږ نه کور ته به منډه کړه وادي ورله کړه زر به کور ته لاړ وایي زما زوی ته اوس پته ولګېده چې سنت کول په کور کې غوره دي وایي اوس دته پته ولګېده چې ګوره فرض به جومات کې کړي خو ګوره سنت به کور ته راسي نو دا ده باندې هم تعدي وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هلکه واده دې کړی دی نو کونډه دې اخیستې ده که نه ځوانه جینۍ دې اخیستې ده هغه ورته چې وایي کونډه زنانه مې په نکاح اخیستې ده وایي د ولې به دې یو ځوانه جینۍ به دې اخیستې وې تا به ورسره لوبې کولې به تا سره لوبې کولې وایي د الله نبي زما خویندې پاتې شوي د پلار په احد کې شهید شوی قرضونه هم پې پاتې اوږده قیصه ده نو د خویندې نه پاتې وي بخاري یو حدیث کې شپږ راشي بلکې نه راشي هلته چاته پته نه وي نو ذهن یې داسې لږ ګډوډ شي چې څه علماو ته نه ناست یو ښه استاذ نه حدیث نه ویلی چې دا څنګه چلی دواړه بخاري روایت دی یو که شپږ راځي بلکې نه راځي د دا خویندې اصل کې تطبیق دا دی د دواړو روایاتو کله چې جابر کم حدیث کې رضی الله عنه نه ذکر کی نو هغې کې ټولې ذکر کی کمې چې واده دي او کمې په کور دي او کم ځای کې چې شپږ ذکر کی نو شپږ یې په کور لا ناستې وي درې پکې واده وي نو چې کم حدیث کې نه راشي ټولې ذکر کی ټوټل او کم حدیث کې چې شپږ ذکر کی صرف هغه ته اشاره وکړي چې کم کور کې دي او د دوی ذمه داري ده چې خرچه مرچه ولا پیدا کړي نو هغه ویلی د الله نبي وایي کونډه زنانه مې ځکه وکړه جینۍ خو د کور په سمبالښت نه پوهېږي نو ما د دې خویندو دپاره کونډه وکړه چې هغې مخکې نه چونکې کور مور سمبال کړی د ماشومانو په تربیت پوهېږي نو زما دا خویندې پاتې شوي ما چېرې د دوی خدمت به کوي او د دوی به لږه پرورش به کوي د خویندو دپاره ګوره ده څه وکړه د هغې د خیرخواهۍ دپاره دې ته وایي مخلص رور کونډې زنانه سره چې کوم دی نکاح کړی وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د صحابه کرامو ته بیا ترغیب ورکو چې کله تاسو واده کړی دی نو ولیمه ورکوئ ولیمه به وروسته ورکول کېږي او په دې موقع کې چې کله موږ تاسو د شریعت د حدودو لحاظ ساتو انشاءالله تعالی دې کې به ډېر خیرونه او برکتونه وي په داسې موقعو کې اکثر د مخلوط ماحول جوړول دې کې ډېر فسادونه ډېر نقصانات کېږي چې هر سړی کور ته راننوځي یو سړي د زنانو منځ له ځي یو زنانه سړو منځ له ځي دا ښه نه ده په کار ده چې موږ د شرعي حدودو خیال وساتو او الله رب العالمین دې د مولوي صاحب محترم د بچی دا نکاح برکتي کي او دا د خوشحالۍ خبره چې زموږ پښتنو کې اوس الحمدلله دا شعور راغی مخکې ورځو کې یو ډېره مالداره فیملي وه او ډېر په های ځای کې هغوی یو هال بک کړی په لکونو روپۍ باندې صرف د هغې بوکینګ شوی هلته یې ما ته مقرره کړه نو ما د نکاح او د واده په موضوع باندې بیان وکړو نو خلک ډېر زیات خوشحاله شو نو ډېر کسان نو ما واورېده چې یاره دا خو ډېر ښه ترتیب جوړ شو اوس به نور د ډمانو د اجړاګانو هغه د الله د نافرمانو مجلسونه به ختمو بس چېرته یو عالم به راغواړو دغه شان لږ نصیحت به راته کوي
مجلس به برکتی کیږي، واده به برکتی کیږي، قرآن او حدیث به بیانېږي، لږ به د احکامو نه خبرېږو. زما محترمونو دا ټیم سیم لګېږي او یو عالم کراشي قرآن او حدیث به بیان کړي، د الله او د رسول خبرې به راته بیان شي، مجلس برکتی شي. او که چېرته نعوذ بالله موږ او تاسو دا غلط ماحولونه جوړو د ډمانو وغیره، نو موږ هم ګناه کې مبتلا شو، زموږ د لاسه ټول کلی په ګناه کې مبتلا شي. بلکې د ګناه دپاره خو دومره دعوت چلیږي چې د درېم او د څلورم کلي نه پکې خلک راغلي او ناست دي، دغه ژړاګانو ته به ناست دي ټوله شپه، دغه ډمانو ته به ناست دي او د الله نافرماني او سنت څوک خوب وکړي او خلک ورته خیرې کوي، څوک بیمارانی، څوک سپینګیري وي، څوک علماي د ورځې درسونه چې د شپې لږ ارامه مو کړلې او دا درزا جوړه هغه درته یو خیره چې وکړه لاړلې بس. دا چې ته اوس په سوشل میډیا څه ګورې که نه، راپاڅېدو هلک او ښځې یې مړه کړله او بل راپاڅېدو دا یې مړه کړه، دا دې پسې څه خیره شوي آیت ساتی ګوره، څه زړه دردېدلی. دې وجې نه همیشه دپاره موږ له دا کوشش پکار دی چې زموږ د لاسه کوم مسلمان ونه دردېږي، د هغه زړه ونه دردېږي، د هغه بددعا موږ وانخلو، بلکې داسې یو کار وکړو چې الله م رضا شي. خوږ نبي صلی الله علیه وسلم خوشحالي قیامت پر ورځ زموږ ملاقات را روان دی، الله هم دې نصیب کړي او الله رب العالمین دې د نبي صلی الله علیه وسلم د لاس مبارکونه موږ له د حوض کوثر هغه اوبه را نصیب کړي، شفاعت دې را نصیب کړي. هسې سړی دا حیران شي هغه سره په کومو سترګو میلاویږو چې موږ د نبي علیه السلام هره سنت طریقه په هر څیز کې شاته کړي. دا حالات را روان دي، زموږ خو ایمان دی او یقین دی په دې خبرو باندې. نو چې هم الله خوشحاله، هم نبي صلی الله علیه وسلم خوشحاله، هم مسلمانان خوشحاله، خلکو دعا به واخلي. او چې د الله نافرماني دې مو کړه، د نبي صلی الله علیه وسلم سنت دې پایمال کړه او د دین جنازه دې وښکله او مسلمانان هم درته ازار وکړه، کوم ځای نه به خیر راځي، کوم ځای نه به برکت راځي. زما محترم ورونو، موږ له په دې خبرو باندې غور او فکر پکار دی، په دې به اکتفا وکړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وجزاكم الله خيرا. تاسو ټیم مې واخیسته، خفه نه شئ، جمعې په ورځ بیانونه هم تاسو اورېدلي، ستړي بیا هم دومره خبره تاسو واورېده. جزاکم الله خیر.